دا یو چینل دی نایټ میر فیلینګز ورته وایي. د دې ویډیوز که تاسو وګورئ 40 منټه 30 منټه مطلب ویډیو ډېرې زیاتې اوږدې دي او ویوز پې ښه زبردست راځي. بل دغه واچ ټایم دغه ویوز چې کوم دي که نه دا د یو اس ای د کینیډا د یو کې مطلب د امریکا او د یورپ د هغه ځایونو راځي چې په هغې باندې موږ ته په کم ویوز باندې ښه زبردست ارنینګ کېږي. نو نن سبا د دې چینل لینکس او دا په کمنټ سیکشن کې که وګورو نو تقریبا هر یو کس یې شیر کوي. په میسجونو کې بار کسان وایي زیاتر سټوډنټ وایي چې دې سره موږ یوټیوب اټومیشن څنګه کولی شو، په کومه طریقه باندې کولی شو. نن دا ویډیو شارټ ده خو د دې په باره کې درته ټول ډیټیل درکومه چې لکه فار ایگزامپل که زه دې سره یوټیوب اټومیشن کوم نو په کومه طریقه باندې به زه کوم سټپ بای سټپ. په فرست نمبر باندې به تاسو داسې کار وکړئ که نه چې د دې په شانې نورې چینلې به پیدا کړئ چې د هغې نه تاسو ښکلې سټوري تاسو بیا تیارولی شئ. لومړنی سټپ دا دی یعنې مطلب کمپیټیټرز به تاسو پیدا کړئ. لکه فار ایگزامپل یو دا شو نایټ میر فیلینګز دا هم ستاسو کمپیټیټر شو. په دویم نمبر باندې یو دا شو چیلینګ سکیرز د دې چې کوم دی که نه 152 ویډیوز اپلوډ کړي او سبسکرایبرز تاسو په خپله کتلی شئ او ویوز ته که مونږ راشو که نه نو وګوره 12 منټه ویډیو اپلوډ کړئ 11 غنټې مخکې 2 لکه کسانو 7 لکه کسانو کتلې ده 1.8 میلیون کسانو کتلې ده. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې دغه نیش چې کوم دی دا ډېر زر وایرل کېږي، خلک یې ډېر زیات خوښوي. بل په دې باندې چې کوم ویوز راځي ما ورته وویل که نه چې دا د یورپ د امریکا د هغه سایډونو نه دي چې په دې باندې موږ ته ډېر زبردست آر پی ایم میلاوي، ارننګ پې ښه زبردست کېږي. یو دا شو. بل دا شو دا لیزي والا دا هم زه 300 ویډیو اپلوډ کړي دي او د ویوز ته تاسو وګورئ. دا ټول ستاسو کمپیټیټر شو. دا تاسو سټډي کولی شئ چې دا تمنیل څنګه جوړوي، دا سټوري په کومه طریقه باندې جوړوي، د کوم ځای نه سټوري راوړي او دا هر څه چې کوم دی که نه تاسو په خپل سټډي کولی شئ. بل دلته موږ سره چې کوم دی که نه مسټر نایټ میر دا ما تاسو په بله شارټ ویډیو کې هم ښودلی وه. نو دلته تقریبا 7 میلیون سبسکرایبرز دي، یعنې دا نیش خلک ډېر زیات خوښوي. ویوز ته تاسو وګوره ښه زبردست ویوز یې راځي. بل د دې نه بعد چې کوم دی که نه بینګ سکیرډ موږ سره دی نو د دې ځای نه هم تاسو آیډیا اخیستلی شئ او دا تقریبا په 6 نمبر باندې چې کوم دی نو دا تاسو ځان سره په کمپیټیټر کې اډ کړئ. خو د دې ویوز صحیح نه راځي. که چېرته دغه ویډیو تاسو په خپله پلی کړئ تاسو پته ولګي چې دا جینۍ دا په صحیح طریقې سره دغه ویډیوز نه جوړوي نو په دې وجه باندې دا ویډیوز د دې صحیح نه راځي. خو د دې نه تاسو سټوري اخیستلی شئ، د دې نه تاسو آیډیا اخیستلی شئ. په فرست نمبر باندې دا په سیکنډ نمبر باندې اوس به تاسو دا وایئ که نه چې په دې کې دا کوم ویډیو کلیپ یوز کېږي دا کم سټوري دا موږ د کم ځای نه راوړو. نو سټوري خو الریډي ما ورته ویل کوم کمپیټیټر چې تاسو فالو کوئ په کورس کې چې راته موږ کومه طریقه ښودلې ده کوم پرومپټس هم درکړي د هغې په مدد سره په صحیح طریقې سره دا درته نه وایم چې دا کاپي کړه. د دې نه بعد تاسو ټرانسکریپټ راولئ بیا د هغې نه تاسو یو سټوري چې کوم دی د چیټ جي پي ټي په مدد سره کومه طریقه چې درله موږ ښودلې ده هغه ډېره صحیح طریقې را مونیټایز کېږي. یوټیوب هم تاسو ته سټرایک نشي درکولی، د چا نه چې تاسو سټوري راولئ هغه هم تاسو ته نشي درکولی ځکه چې یوټیوب پخپله و چې په دې طریقه باندې تاسو دغه کار وکړئ. نو سټوري تاسو په دې طریقه باندې پیدا کولی شئ. په سیکنډ نمبر باندې دغه ویژوالز چې کوم دي که نه یعنې مطلب دا په دې کې چې کوم ویډیو کلیپ دی نو په دې کې 2 قسمه ویډیو کلیپ یوز کېږي، یو ریل دی او یو چې کوم دی سټاک فوټیجز دی چې هغه تاسو د فری ویب سایټ نه اخلي او که پیډ نه اخلي خو په فری باندې په اسانه باندې پیدا کېږي. او تېر ځل په کورس کې چې کوم کلاس و په هغې کې موږ درته طریقه وښودل چې د دغه شانې ویډیوز نه په کومه طریقه باندې تاسو دغه کلیپس دا یوز کولی شئ چې بیا په تاسو باندې کاپي رایټ سټرایک نه راځي. په ډیټیل سره هم درله ښودلې وه خو زه کوشش کوم چې په همدغه کورس کې د دې په باره کې ځان له 2 غنټې 3 غنټې کلاس اډ کړم. پریکټیکل موږ په خپله دله دا وکړو په سکرین باندې سټپ بای سټپ هر څه نو هغې سره به نور هم کلیر شي. خو خیر دلته هم تاسو آیډیا په اسانه اخیستلی شئ د دې ویډیو نه. نو صحیح شو کمپیټیټر هم پیدا شو. کمپیټیټر چې پیدا شي نو بیا د هغې نه تاسو چې کوم دی که نه په کریټیو طریقې سره تاسو سټوري هم راویستلی شئ کوم پرومپټس چې موږ درکړي دي. او د نه بعد د میوزیک خبر راځي نو د میوزیک خو الریډي موږ تاسو ته 8 ویب سایټ درکړي دي هم په شارټ ویډیو کې او په کورس کې باقاعده موږ تاسو ته یو چینل کړی او که ویب سایټ دی چې د هغې نه موږ په خپله میوزیک راخلو نو هغه د هغې نه تاسو هم راخیستلی شئ. اوس یو دغه میوزیک دی چې دا ډېر زیات یوز کېږي په سکیري ویډیو کې او په دې کې هم دا یوز شوی دی په دې نایټ میر فیلینګز کې. که د دې ویډیو تاسو وګورئ که نه دغه میوزیک ورکې یوز شوی دا بالکل فری دی. دا موږ هم ډېر مخکې په یو ویډیو کې یوز کړو ډېر زیات د کمال میوزیک دی. د دې نه علاوه په دې کې بل هېڅ هم نشته دی. که د دې نه علاوه بل یو چینل وي یا ستاسو نور څه کوېسچن وي نو کمنټ سیکشن کې ووایئ. کوشش به زه کوم کمنټ سیکشن زه ریډ کوم خو کله کله ټایم دومره نه وي چې د هغې جواب ورکړم. نو که چېرته ویډیو پرې د جوړول وي نو بیا په هغې باندې به م انشاءالله زه درته ویډیو جوړه کړم. تھینک یو سو مچ.